بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یو مسلمان چې بیمار شي نو دې بسنګ مسکای د بیمار مسکون کې د موز بیان بیمار سړی به مون څنګه کوي نو شریعت وای چې یو سړی بیمار شو او درې دې نشي نو کینی با پناستا با مرسکا او کا کیناستے نشی بیا با سملی او پملاستا با سر بانے اشارہ کئی رکو دا سجدے دا پارا ومز با پریدینا دا مز دمر اهم ترین چیز ده زمونږ استاد خو چې په سر دردي مز نه کوم هغه طبيعت می سیټ نه ده نو د مونږ پرې خودل اسلام کې نشته نو چې یو سړی ودرې دې نشي کینی با او کا کې ناشته نشي نو سملی با پملاست با اشارہ کئی چه تکلیفی ورتا عاجزی ادری دے نشی کینا سی دے نشی منس کے بیماری دل دیتا وائی چې دې ادریږي نو تکلیفي ورته یا کینی نو ضرر ورته ملاوي دې ته شریعت کی عاجز وای چې مسکون کې عاجز شي د قیام نه کینی با او که عاجز شي د ناسته نه نو سملی با. دویم نمبر مسله دا ده یو مسکون کې د دشمن نه یریږي کزه په ولاړه مسکوم نو ښکارم دشمن را باندې ډس کوي نو پناسته به مسکای یا یو سړی وای کزه ودریګم نو زما بیماری سیوا کیږي نو پناسته به مسکای یا یو مسکون کې وای کزه په ولاړه مسکوم نو زما بیماری سیوا کیږي نه او زما جوړواله رستو کی ډاکټر ورته ویلی دی که پناسته مونږ دیو کا نو 2 ورځو کې بټکېږي او که په ولاړه دیو کا رکوع سجده دی کولا بیا بافته کې ټکی جوړواله رستو کیږي نو دیو پناسته مسکای یا یو سړی بیمار دی د سر چکر پی راځي کده ودریږي نو سر چکر خوري سر پی ګرځي نو بیا دیکھیں یا پملا کې درد دی پخپو کې درد دی نو کدا ودریږي نو ملا ولا درد کوي خپې درد کوي نو بیا بکینی خان دا 15 اسباب شو دماغ کی یاد ساتي ادرے دے نشی تکلیف دے ورتا یاد دشمن نہ یریگی یا بیماری سیوا کیگی یا جڑوالے رستو کیگی او یا ورتا بدن درد
دریم نمبر مسئلہ که یو سړی ادریږي ادریدې شي خو دې ادریدلو کې ورته لږ تکلیف ملاوي په آسانه نشي ادریدې لږ په سخته نو کینی به کنه نه سخته برداشت کوي او په ولاړه به مسکي سلورم نمبر مسئلہ که یو بیمار سړی پټول قیام قادر نه دی بلکې پسیسا لکه پورا رکعت په ولاړه نشي کوله خو اولنې تکبیر په ولاړه کولې شي یا لک قرات پکې ویلې شي او بیا ورستو نشي ودرېده نو سبا کوي څومره اندازه چې ودرېدې شي ودرېږي با چې کله بیا نشو ودرېده نو بیا بکینی پنځم نمبر مسئلہ یو سړی بیمار دی ودرېدې نشي خو کچرته یو سیستا اډانه وای امسا ته تکیا وای یا ستنه ته بیا ودرېدې شي نو سبا کوي نو امسا استنه ته تکیا وای ودرېږي به کینی بنا چې د یو سیس په تکیا او پاډانی کار کیږي نو وای با خو کینی بنا پنځم نمبر مسئلہ شپږم نمبر مسئلہ د یو سړی په ملا کې درد نیغ نشو درېده ودرېدې شي خو ملا یې کاګه ده نو دی به کینی کنه نه په کاګم لا به ودرېږي خو ودرېږي به چې ودرېدې شي نو ودرېږي وم نمبر مسئلہ یو سړی بیمار دی دی وی کزه کور کې مسکوما نو په ولاړه کولې شم او که جمعات تر اعظم نو بیا نشم مدرې دی تکلیف دی راته بعضی بیماری داسي چې پځې باندې بیمار خوځې نه نو گزاره کی خو چې مزلو کې او جمعات تزي نو بیا ورته تکلیف سیوا کیږي دیوی که جمعات تزم نو بیا په ولاړه مونږ نه کو او که کور کې مونږ کوم نو په ولاړه کولې شم نو سبا کوي دی به کور کې مونږ کوي په ولاړه او جمعات ته دی نه ځي اتم نمبر مسئلہ یو سړی بیمار شو مونږ کوي په ناستا یا په اشاره نو چې څنګه چې کې ناسې دی شي او د ته په کومه طریقه کې تکلیف نه اقصب مسکا او خط طریقه دا یو سړی بیمار شو او درې دې نشي کی بني څنګه بکینی څنګه چې مونږ او تاسو اخیره قاعده کې کینو کدا سے نشو کې ناسې دله نو چې څنګه کې ناسې دی شي او کنا کې ناسې دیم نشي نو به خط طریقه دا چې خپې به قبله طرف ته کی او پملا باندې بسملی او سر یا شاته بوله بالغ کیری چې ناست ته نږدې شي دا سر بروچت او په سر باندې به اشاره کوي دغه طریقه ده او کنه پملا نشو سملا سیدله نو بیا د پخیا اړخ باندې واچي که پخیا اړخ باندې نشو سملا سیدله نو بیا د پګس اړخ باندې واچي ګوره دا مزدم رحم ده مونږ او تاسو چې دی حد ته ورسېږو بیا چرته مونږ کو وی والله دومره ستړی وم چې مونږ هم رانه پاتې وی دومره زیاته تبه مې وه چې پیښوی نه یم ولې نه یې پیښوی خو په زور اوږده شوی د مونځ ډېره هم دی ګورې نه هم نمبر مسئله یو سړی بیمار دی ودرېدی شي خو رکوع سجده نشي کولی نو سبا کوي نو دی بکینی او پناسته به رکوع سجده وکړي بیا پې ودرېدل ضروري نه دي او که ودرېده او په د رکوع د سجدې دپاره اشاره وکړه روا دی خو افضل هغه ده چې کینی او رکوع سجده وکړي
کی بنی او رکوع سجدی د پاره به اشاره او کی خو اشاره بدا سے کوي خان چې دا سر د رکوع د پاره کته کوي دا بلک کته کوي او د سجدی د پاره به ډیر کته چې په سر اشاره کوي نو د سجدی د پاره به ډیر کته کی او د رکوع د پاره کم او کده دواړو د پاره یو شان کته کو بیان کیږي. لسم نمبر مسئلہ کہ یو بیمار په اشاره باندې مسکای او په مسکه غلط شو نو سجده سهو بسنګ کوي نو هغه هم په اشاره کوي چې عام مس په اشاره کوي نو سجده سهو هم کوي. یو لسم نمبر مسئلہ یو سړی بیمار شو رکوع سجده نشو کوله نو دې بخپل تندی ته شعر او چتای نه چې بالغ روچت کې او تندی باندې کی دي چې دا سجده ده کدا کار یو کو نو ګورو با کدا سره سر خوځاو د رکوع د پاره لک د سجدې د پاره ډیر نو بیا کیږي او کنه سر بالکل نیغ نیولو او نی خوځاو نو به مونږ نه کیږي. دولسم نمبر مسئلہ کہ یو بیمار سړی د سجدی په ځای باندې بالغ کیو خو بالغ پزما کوي خه دې پاغه بالغ سجده کوي نو کیږي کنه نو او کیږي او چې بالغ روچتای نه پزما کا پروت. دیار لسم نمبر مسئلہ کہ د یو سړی تندې زخمیو پاغه پټای لګولي زخمی دے ډاکټر ورته ویلی دا پزما کنه لګي نو سبا کوي پپوزه بسجده او که پپوزه سجده و نکړه اشاره وکړه نو نکېږي تندې دی خوګ دی نو پپوزه باندې سجده سور لسم نمبر مسئلہ یو سړی روغه جوړ دی او نیت یو تړ د مون صحیح سے وکړه او په دې مسکی د بیمار شو نو څنګه مونږ وکای څنګه چې کولیش معنا ادرې دې نشي کینی با کنه شي کینا سه دې اشاره باندې به مونږ کای خو مونږ وکای مونږ به پورا کای. پنځل لسم نمبر مسئلہ یو سړی بیمار شو یو سړی بیمار دی او مس په بیماری حالت کې کوي او مس کې د نروغ شو نو اس بسکاو نو کدا داسی بیمارو چودرے دے نشو خو پناستے مسکاو او مسکی روغ شو نو چی روغ شو بدریگی مزبا ماتای نا او کنا داسی بیمارو چی پا اشاره بانے مسکاو او مسکی روغ شو اس رکو سیدم کولی شی نو اس بگور کدا روغی دل د پدے مسکی د پیل رکعت سجدی نه پسو د اول رکعت سجدی وکړو روغ شو نو منظمات ته د سر نه به مسکای او کنه صرف اولنې تکبیر ویل ده سجدی نه د کړو دی ټیم کې روغ شو نو بس ودریږي به خپل منځ بکای منځ بنه ماتای. شپاړسم نمبر مسئلہ دا د چودري دې نشنو کینا کینا سه دې نسی نو اشاره وکا پسر باندې به اشاره خو که یو سړی دومره بیمار شو چې سرم نشي خوځوله نو پسترګو به اشاره نه کوي په ورځو به اشاره نه کوي د دنه منځ رستو شو دې نور ګناهګار نه دی بس د باندې مسکول نشته ځکه غریب سر نشي خوځوله نو ختم. اس که دغه سړی دی حالت کې روغ شبیا دا مل شو ولسم نمبر مسئلہ دا مل شو نو د دې منځونو قضا پشته نه د دې بس خاتم نه ور کوي د دې به فدیم نه ور کوي ځکه روغ شوی خو نه دی کړه. دغه رنګه مسئله د مسافرم ده یو سړی مسافر شو او په سفر کې روزي وخوړي
خدای لا کلی ته نه دی راغلی او مړ شو، نو دی به د دې روجي فدیه ورکوي که نه؟ نه، ځکه کلی ته نه دی راغلی. یا دغه رنګ یو سړی بیمار دی، روجي وخوړې، منځونه ترې پاتې شو خو لا روغ شوی نه دی، نو د دې منځونو او د دې روجو فدیه پشته نه نشته. اکثر د خلکو بیماران پلاران بیماران شي او روجي وخوري یا منځونه ته قضا شي، خو ګوره دا حالت کې چې سرم نشي خوځولی نو بیا فدیه پې نشته، ښه د هغې اسقاط نشته. دا به فدیه د هغه منځونه ورکوي چې کومې په حالت د روغوالي کې پرېښي دي، او د هغه روجو به ورکوي چې په حالت د روغوالي کې پرېښي. اوس که یو سړی بیمار شو او داسې حالت ته ورسېده چې سر نشي خوځولی، نو شریعت وایي مونځ ترې وروسته شه، او داسې حالت کې 5 منځونه برابر شو یا 3 برابر شو او بیا الله روغ کړ، نو دی چې روغ شه که نه، نو 3 منځونو کې روغ او بیا مړ شو، او منځونه په دغه وخت کې 15 پرېښي دي، نو د 2 منځونو قضا نشته او د دې 3 شته. دا د صحت په زمانه چې په تېره شوې ده او ته پې مونځ پکې نه دی، د قضا یې نه ده روړې، نو د دې ورباندې شته. یا یو سړی مسافر دی، 10 روجي وخوړې، دې کلي ته راغی، 15 ورځې ژوندی او بیا مړ شه، نو د 15 ورځو فدیه به ورکوي د 15 نه. څومره زمانه چې روغ دی، څومره زمانه چې کلي کې دی، د دغه زمانې فدیه پشته او نور نشته. 18 نمبر مسله، یو سړی بیمار دی، قبله پیژني چې هلکه دې خوا قبله ده او مخې د قبلې نه اورېدلی او خپله راوړېدی نشي قبلې ته، بیمار دی او څوک شته نه چې ورته وایي چې هلکه ما قبلې ته واړوه، نو اوس به څه کوي؟ کم طرف ته چې مخي هغه طرف ته به مونځ وکړي، او که نه څوک وو نو هغه ته به ووایي چې روره ما قبلې ته واړوه، او که ورته وی نه وي او بل طرف ته یې مونځ وکړو نو دا مونځ یې نه کېږي. 19 نمبر مسله، یو سړی دی، هغه وایي استاد چې که زه روژه نیسمه نو بیا به په ناسته مونځ کو یا به په هملاسته مونځ کو، او که روژې نه نیسم نو په ولاړه به مونځ کو. نو زه روژې ونیسم که نه، نو نیسي به روژې به ونیسي او په ناسته به مونځ کوي. خیر ده چې ودرېدی نشي، دا د روژو د پاره عذر نه دی. 20 نمبر مسله، یو سړی د دشمن نه یریږي، دی وایي که زه ودرېږم دشمن را باندې ډس کوي. یا یو سړی یو خیمه کې دی، کمره کې، او چت یې ښکته دی، که دی ودرېږي ودرېدی نشي، نو ملا یې داسې ښکته ده او بهر د خیمې نه مونځ نشو کولی. ولې؟ باران دی، خټې دي، نو څه به کوي؟ نو په ناسته به مونځ کوي یا به همدقه حالت کې مونځ وکړي. دا طریقه ده، په ناسته به مونځ وکړي. دا د دشمن نه یره عذر دی، او د کمرې او د خیمې ښکته کېدل د چت دا عذر دی چې بهر وتی نشي. 21 نمبر مسله، یو سړی بیمار دی، منځونه دې قضا شو، خو داسې بیمار دی چې په ولاړه مونځ نشي کولی، د ناستې مونځ کوي، یا په ناسته نشي کولی اشاره کولی شي، منځونه دې قضا شو، ویې نه کړه او بیا روغ شه، نو چې دا بیماری کې چې کوم منځونه قضا دي او د روغوالي په ټیم کې کوي، نو په ناسته به کوي نه، په ولاړه به کوي. اگر کده نه منځونه په بیماری کې قضا دي، خو چې دی روغ دی او مونځ کوي، نو د روغو خلکو منځونه به کوي. یا دغه رنګ یو سړی روغ دی، منځونه ته قضا شو، بیماری کې دوباره کوي، قضا کوي، نو څنګه چل به کوي؟ خو درېدی نشي، نو چې څنګه قادري هغسې به کوي. دا همغه طریقه ده.
22 نمبر مسله دا ده چې څوک بیماری او د جمعې ورځې نو بیمار سړی به اله مسکی ځان لا چې کله ورته پته ورګي جمعات کې د جمعې منځ شو امام فارغ شو دغه رنګ زنانه او د پارم دا مسله ده زنانه چې د جمعې په ورځ د ماسپخین منځکای نو چې امام فارغ شنو کایبا چې ورته پته ولګي خلک د جمعات نه وروته نو بیا به منځکای او دا ورته مستحب دی او کمخ کې وکړه دا مکروه دی درود شریف و اللهم صل علی محمد و علی محمد